راځو دې ته چې دا خویندې او ورونه څنګه خپل ماشومان باندې رحم وکړي، یعنې مهربانه واوسي. موږ او تاسو همیشه وایو چې ماشومانو باندې موږ او تاسو باید رحم وکړو. د رحم یو طریقه دا کېدلی شي چې موږ او تاسو ماشومانو باندې سلام واچو. نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله تېرېده په ماشومانو باندې به سلام اچو. الله اکبر، څه عجیبه اخلاق الله ورته ورکړي. یعنې د شفقت د مرحمت مظاهره کول، دا چې ته ماشومانو ته یو احساس ورکوي چې تاسو ماشومان نه یئ، فقط دا نه یئ چې تاسو یو ماشومان دلته ګرځي او تاسو هېڅ اهمیت نه لرئ، بلکې زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه ده. صحیح شوه؟ دغه ماشوم بیرته تا باندې سبا ته سلام اچي، ستا عزت کوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مظاهره کوله، په ماشومانو باندې به سلام اچو. بیا په حدیث کې راځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به د ماشومانو په سرونو باندې به لاس راښکود. دا هم د شفقت یوه علامه ده، دا هم د رحم یوه علامه ده. نو په دغه طریقو باندې د ماشومان چې کله لیده دغسې لاس پرې راکاږئ په دې سر باندې. صحیح ده؟ دا ته مظاهره کوي چې ماشومه ته ما ته رانږدې، زه تا ته در نږدې یم. صحیح شوه؟ زه تا باندې رحم کومه، ستا خبره اورم. نو د ماشومانو باندې دا د رحم طریقې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام به کولې. همدارنګه د ماشوم باندې د رحم طریقه دا ده چې ته په وړه غلطي باندې ماشوم باندې ظلم او زیاتی ونه کړي. دا مخکې هم تفصیلي ویلي. خو یو بل حدیث وایم، نبي علیه الصلاة والسلام ته یوه ماشومه چا راوستې وه، وړوکې ماشومه وه که نه، نو هغه د نبي علیه السلام په مبارکه خېټه باندې ناسته وه. نو هغه هلته متیازې وکړي. صحیح شوه؟ نو هغه کوم سړی چې ورسره راغلی و راوستی و، هغه ورته په قار شو، ځکه دا نبي علیه السلام ته ماشومان صحابه کرامو راوړل د دې لپاره چې د برکت تبرک دپاره که نه، چې دعا ورته وکړي. نو هغه سړی ورته په قار شو صحابي چې ولې تا داسې وکړي. نبي علیه السلام ورته ویل وایي چې کول هغه خو وشو که نه، ماشوم خو همدغه یي که نه، دا وشو، دې نه وروسته خو هغه څه نشي کولی. نو پرېږده ته ولې دا طبیعت خرابوې، پرېږده مه ورته غوسه کېږه. نبي علیه الصلاة والسلام هغه پرېښوده چې بیا وروسته ځان مبارک پاک کړو، کالي یې پاک کړو، اوبه یې راوغوښتلې که نه. نو دا د دې دلالت کوي چې موږ تاسو باید نهایت په ماشومانو باندې رحم وکړو، ماشومانو باندې ظلم او زیاتی ونه کړو، په هغوی باندې سلام واچو، ښې خبرې ورته وکړو، ورسره وخاندو، مستي ورسره وکړو. په دې طریقه باندې به انشاءالله موږ په ماشومانو باندې صحیح رحم کړی وي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن، څوک چې رحم کوي الله جل جلاله په هغوی باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، د ځمکې والاو باندې رحم وکړئ چې الله جل جلاله په تاسو باندې رحم وکړي. نو انشاءالله چې تاسو رحم کوئ، یاد ولرئ چې د دې رحم بدله به الله جل جلاله په پوره درکوي.